اسلامي امارت په هیواد کې د پانګونې لپاره د پانګوالو د هڅولو او ملاتړ په موخه بهرنیو پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې په بدل کې له 1 تر 10 کلونو پورې د استوګنې جوازونه ورکوي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمید الله فطرت وویل چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د اقتصادي کمیسیون په یو نوبتي غونډه کې ټاکل شوی کمیټې ته امر وکړ چې د پانګونې کچې په پام کې نیولو سره د استوګنې موده په بیلابیلو برخو وویشي. د ښاغلي فطرت پر وینا په دې غونډه کې د هیواد په ګمرکونو کې د تیر عملیاتو د پیل او پلي کولو په اړه هم بحث وشو چې له مخه به یې د سوداګریزو توکو کانتینرونه یوازې په پیل او پای کې وپلټل شي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې بهرنیو پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې په مقابل کې له 1 څخه تر 10 کلونو پورې د افغانستان د اقامې د ورکړې موضوع تایید او په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د پانګونې مقدار ته په کتو د اقامې د ورکړې وخت په کټګورۍ وویشي او د موضوع د ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره خپل راپور د اقتصادي کمیسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دفاع وزارت په یو غونډه کې ویل چې اسلامي امارت به کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته په نویو سکتورونو کې د پانګونې کچې په پام کې نیولو سره له 1 تر 5 کلونو پورې به بشپړ مالیاتي معافیت ورکړي. ښاغلي برادر وویل چې دا اقدام به د نویو سکتورونو په چټک پرمختګ د اقتصادي فعالیتونو په پیاوړتیا او د هیواد په ځان بسیاینې کې مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مکلف شوی چې د کوچنیو، منځنیو او لویو صنعتونو لپاره د ځمکې د ویش پروسه ګړندۍ کړي او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. به هر پیمانی که امکانات و تسهیلات بیشتر در راستای سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت میگیره با همان پیمانه میتونه علاقمندی ها را افزایش بده و سبب میشه تا هم اعتبار سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و هم سبب ازدیاد سرمایه گذاری در کشور میشه که این هم در رشد زمینه اشتغالزایی میتونه موثر واقع شه. د یادونې وړ ده چې د پانګونې په بدل کې د استوګنې یا تابعیت ورکول یو پروګرام دی چې د حکومتونو لخوا د بهرني پانګوالو د راجلبولو لپاره طرحه شوی. دا پروسه په ډیری هیوادونو لکه ترکیه، متحده عربي امارات او اردن کې پلي شوی او د طلایي ویزې یا د استوګنې پانګونه په نوم پیژندل کیږي.